زړګي استرګي لګوا د قدم لار نه دا حضرت په اخي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ژوند مبارک سیرت د سفار ډیره اوري تر دې زمونږ په سیرت کې را رسېدلی چې لسم کال د نبوت شروع شو. په لسم کال د نبوت کې د نبی صلی الله علیه وسلم باندې امتحانونه نور را ډیر شو، بلکې غمونه، تکلیفونه، خفګانونه په نبی علیه السلام باندې راغلي دي. او په دغه لسم کال د نبوت کې ابو طالب وفات شو. ابو طالب د نبی علیه السلام ترو او د نبی علیه السلام نه ظاهري ډیره دفاع کوله. تقریبا 43 کاله ابو طالب د نبی علیه السلام نه دفاع کړې. د اتیا کالو خو شو په عمر کې ابو طالب وفات شوی دی. ابو طالب ته الله تعالی هدایت په نصیب نه کو، په اخیره کې د کفر په دې سرک باندې ورغی. اخیر د ژوند خبر ام دا وی چې زه د عبدالمطلب په دین باندې یم. د ابو طالب مرګ او د دې پسې نږدې 2 میاشتې بعد د خدیجه الکبرا رضی الله عنها وفات، دا دواړه کارونه په یو کال شوي. دی کال ته نبی علیه السلام عام الحزن یو د خفګان د غم کال. خدیجه الکبرا دی خپل مال، خپل اوقات، خپل ټول وجود د نبی علیه السلام په دعوت کې استعمال او خدمت د نبی علیه السلام کې. او ابو طالب دی به د نبی سم دفاع کوله، د قریشو قومونو تکلیفونو ته به نبی علیه السلام نه پرېښوده. تقدیری مسله و چې دا دواړه هغه داسې قوي وي چې د نبی سم نه دفاع کوله، په یو وخت کې نږدې سره وفات شو. د مکی مشرکان چې کله په دې پوه شو چې ابو طالب هم داسې حالت ته رسېدلی چې 80 کاله خوشه عمر دی او مریضتیاګان هم ډېرې دي، ابو طالب مریضتیا هغه وخت ډېره شوله چې کله د په شاه ابي طالب کې 3 کاله تیر کړل. ځکه شاه ابي طالب کې خوراکونه، څښاکونه دا نه وو، اقتصادي مشکلات او پابندیانې په مشرکانو د خوا نه ډېرې لګېدلې وي. نو د ابو طالب وجود په شاه ابي طالب کې نور هم کمزوری شو. نبی صلی الله علیه وسلم ځان سره هم دا سوچ وکړه چې راشه او دا ابو طالب عمر ډېر دی، دعوت ورکړه اسلام ته، که الله تعالی دته هدایت وکړي. په دې اخیره کې که دا د توحید کلمه ولولي، اقرار پې وکړي، تصدیق یې د زړه نه وکړي، الله به د جهنم د اور نه بچ کړي. ځکه خاتمي د مستوري انسان ته معلومات نه کېږي چې د دې به خیره خاتمه څنګه وي. د دې وجه نه موږ تاسو په دعاګانو کې دا لولو: اللهم احسن عاقبتنا فی الامور كلها. یا الله زمونږ په هر څه کې عاقبت یې ښایسته کړي، هر عمل کې زمونږ چې دی عاقبت یې ښایسته کړي، ښکلی کړي، نیت اراده زمونږ صفایي. نبی صلی الله علیه وسلم دا اراده وه چې لاړ شي خپل تر سره کینی ابو طالب سره، دعوت ورته ورکړي چې اسلام کې داخل شو، د توحید په کلمه اقرار وکړه. کله چې نبی صلی الله علیه وسلم دا تکل وکړ او د خپل تر ابو طالب په طرف روان شو. لسم کال د نبوت دی.
یعنی نبی علیہ السلام 10 کاله مخکې پیغمبر شو، د تقریبا 50 کال روان دی د نبی اسلام د عمر نه. نبی علیہ السلام چې کله لاړه د ابو طالب سره په څنګ کې عبدالله بن ابي امیه او ابو جهل، دا دو مشران د مشرکانو ناستو. نبی صلی الله علیه وسلم چې کله ورغی نو کوم د ناستي د عزت زینه چې کوم زینه چې ابو طالب ته نږدې و خواوشه، په دې کې عبدالله بن ربیعه او ابو جهل ناستو. هغوی نبی علیہ السلام ته هغه د سم ځای د ناستې لپاره چې کوم ډېر مناسب و هغه پرې نه ښودوله. نبی علیہ السلام د ابو طالب نه لږ وړاندې د کوټه کې کېناسته. نبی علیہ السلام په امدی عقیده راغلی چې زه ترې ته دعوت ورکوم چې زما دا تره الله اصلاح کړي او د نظریه الله تعالی جوړه کړي. زه کله چې څوک په ډېر تکلیف کې چې ته هغې ته یو دعوت ورکړې زړه یې نرم وي، الله تعالی د ځینې انسانانو په زړونو کې بس بدلون راوړي. نبی علیہ السلام په دې کوټه کې د ابو طالب نه وړاندې ناستو، غږ یې په تر باندې وکړ، ورته وایي یا عم قل لا اله الا الله کلمة احاج لك بها عند الله. ای تره یو ځل دغه کلمه ته ولوله، زه د الله په نیز په قیامت کې دغه کلمه ستا دلیل حجت نیسم، خو یو تره یو ځل په دغه کلمه ته اقرار وکړه، ته وایي چې الله یو دی. ځکه که ته دا کلمه ونه لولې زه قیامت کې شفارس نشم کولی. شفارس چې کېږي د مؤمن دپاره کېږي، مسلمان دی، مؤمن دی، ګناه ونه شوي. داسې چا لپاره شفارس نشي کېدلی چې عکس مشرک وي، ځکه د ایمان د قبلېدو دپاره شرط ایمان دی په الله او رسول باندې. ایمان به لري په الله او په رسول د اسلام په ټولو ضروریاتو د دین دې نه انکار نه کوي، بیا به د انسان هغه اعمال هغې ته ځای ورکول کېږي او د هغې نه وروسته د انسان هغه اعمال الله تعالی قبلوي. نبی صلی الله علیه وسلم دعوت ورکوي، ابو طالب څه نه وایي. نبی علیہ السلام دعوت بیا ورکوي، ابو طالب غلی دی. ابو جهل او عبدالله بن ابي امیه دوی دواړه ابو طالب ته وایي چې یا ابا طالب اترغب عن ملت عبد المطلب. ای ابو طالب ته د عبدالمطلب د دین نه احساس کې، ته د هغې نه مخ اړې، د پلار او د نیکه چې کومه غوره طریقه ده هغه ته پرېږدي. دا خبر عبدالله بن ربیعه او ابو جهل ابو طالب ته کوي، ته مخ اړې اوس د عبدالمطلب د طریقې نه، ولې د عبدالمطلب طریقه څه خرابه وه؟ طریقه دغه له وایي چې کوم د الله او رسول نه نقلي دې له طریقه وایي. د نیکونو طریقو له سره به طریقه ونه وایي، ځکه نیکونه خو نه پیغمبران نه الله موږ ته رالیږلي، عادي انسانان او په خپله مکلفي د نبي علیه السلام په تابعدارۍ باندې. دلته ابو طالب ته شیطانی دعوت هم روان دی، رحمانی دعوت هم روان دی، او دا په دنیا کې هم داسې سلسله ده چې دنیا کې به شیطانی دعوت هم ځي، رحمانی دعوت به هم ځي. نبی صلی الله علیه وسلم ابو طالب ته دعوت ورکوي، ورته څه وایي؟ یا عم ای تره قل لا اله الا الله کلمة احاج لك بها عند الله. یو ځل دغه کلمه ولوله او هغه څه وایي؟ هغه دا کلمه نه لولي. اخیره کې څه وایي؟ اخیره کې سیرت کتابونو کې راځي وایي آخر ما کلمهم به ان قال على ملة عبد المطلب. و اخیره کلمه ده چې وه ادا وایي چې زه په ملت د عبدالمطلب یم، بس زه په طریقه د عبدالمطلب باندې روان یم، زه د مشرانو په طریقه روان یم چې څه زموږ مشرانو کړي په هغې طریقه باندې زه ورځم. دلته ابو طالب غیرت وکړو، د جاهلیت غیرت یې وکړ، په باطل باندې د پاتې کېدو غیرت یې وکړ. ډېر کله یو څوک باطل باندې ولاړې وایي زه غیرتي یم، زه پښتون یم او زه داسې یم. حق باندې ودرېدل مهم دي، حق باندې که دا حق د هر چا سره کن مع الحق حیث کان، شه د حق سره چیرته چې د چا سره چې انظر الى ما قال ولا تنظر الى من قال.
عادي قول دی وګوره دې کس ته چې څه یې وویل دې ته مه ګوره چا وویل. یو کس تا ته د الله او د رسول خبره کوي، ته مه ګوره د الله او رسول خبره ځکه نه منم چې تا کړې، نه، د چا خبره یې کړې. ته دې قائل ته وګوره دا قول د چا کوي، خپله ذات د قائل ته مه ګوره. د نبي صلی الله علیه وسلم تره د جاهلیت په غیرت باندې کلک شو. غیرت بهترین شی دی خو چې حق باندې، غیرت بهترین شی دی خو چې حق دین باندې سړی غیرت وکړي. او ډېر کرتی ځینې خلک چې هغوی حق نشي ویلی، د حق گویا الله تعالی د هغوی په ژبه نه ادا کوي. د دې وجې نه عرب عالم وی اذا لم تستطع قول الحق فلا تصفق للباطل. کله چې حق نشي ویلی باطل ته سټاکې مه وه، یا حق ووایه او یا باطل ته سټاکې ته مه وایه، باطل نه وړاندې شه. نو کله خلک په نیکه ودرېږي، کله خلک په لیډر ودرېږي، کله خلک په یو مشر باندې ودرېږي، کله خلک د پلار په خبره ودرېږي، سره د دې چې د هیڅ چا خبره په دوی کې به د حق نه وي. هسې به خلک د جاهلیت یو غیرت عادت اخلي، د جاهلیت د غیرت د عادت په بنا به خلک یو چا په لاس باندې ودرېږي. ابو طالب ایمان را نه وړه، د نبي صاحب خبره یې ونه منله او د ابوجهل خبره یې ومنله. دې ته به دې سړیتوب یو دا به د ده په ذهن کې دا غیرت و. حال دا چې دا غیرت نه دی. د دې وجه نه د قرآن کریم آیات څه وایي؟ فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره اعدت للکافرین. هغه اور نه ویرېږئ چې د هغې اور خس انسانان دي. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. الله موږ د عذاب د جهنم نه وساتي، ځکه دا خو ډېر غټ تاوان دی. یقینا دا اور بد ځای د آرام دی، د اوسېدو دپاره ډېر بد ځای دی. وقنا عذاب النار دا ټول د مؤمنانو دعاګانې دي، د مؤمنانو دعاګانې دي. ابو طالب د دنیا نه لاړه، کلمه د توحید په نصیب نشو. دا تقدیري مسلې دي. یو څوک یو نظر د نبی علیہ السلام سره په څنګ کې پاتې کیږي خو په اسلام کې داخل شي، د لرې لرې ځایونو نه خلک راځي او سفر یې کوي او په اسلام کې داخلېږي. لیکن ابو طالب په خپل کور کې اوسیږي او دلته پکې تغییر او بدلون دا په دې کې رانغی. امام سیوطي رحمه الله دا د 9مې صدۍ یو عالم دی. دی یو خبره کړې ده، د انبیا علیهم السلام پلاران او وغیره خپلوان دا ټول ښودلي وو، دا ټول جنت والا دي. وتقلبک فی الساجدین په تفسیر کې لیکي. حال دا چې د ابو طالب اقرار اخر کې په کلمه د کفر باندې کړی دی. د دې وجه نه د نبي علیه السلام نبوي حدیث چې څه په اړوند ویلي په هغې به عمل کېدلی شي، بې د دې نه چې په کې تاویل وغیره وشي. د ابراهیم علیه السلام د پلار یادونه په قرآن کریم کې شوي. اذ قال ابراهیم لابیه آزر، کله چې ویل ابراهیم علیه السلام خپل پلار ته چې آزر دی. امام سیوطي ته تاویل کې و دا آزر اصل کې دغه تره دی. ډېر تاویلات چې کله تاویلات کوي او په دې کې څوک د چا نه دفاع کوي. د انبیا علیهم السلام نه دفاع ډېره مهمه ده، لیکن داسې دفاع چې هغه موافق د قرآن کریم او سنت سره، داسې نه چې هغه د خپل خولي اقرار جدا او د یو مؤمن اقرار چې ده دا جدای. الله تعالی به دې ته هدایت نصیب نه کړ او دا د دغه مسیر او دغه لار باندې انسان چې دا روان، دا تقدیري مسایل دي. تقدیري مسایل دي. تاسو وګورئ چې د فرعون ښځه مسلمانه ده، د فرعون ښځه آسیه بنت مزاحم. فرعون چې په دنیا کې یو مشهور کافر دی، لیکن دا ښځه مسلمانه ده. نوح علیه السلام ښځه په حالت د اسلام نه وه. لوط علیه السلام ښځه په حالت د اسلام نه وه، چې دا قرآن کریم دا ذکر کړی دی. د نبی صلی الله علیه وسلم دا سخت ارمانو چې زما دا تره دا په اسلام کې داخل شي. آخر کې دا وعده بیا هم کړي نبی علیه السلام لا استغفرن لک ما لم انه عنه،
زه به خامخا ستا لپاره بخښنه د الله نه غواړم تر دې چې زه ترې منع شوی نه یم. زه به د الله نه بخښنه غواړم. نبی علیه السلام هغې ته وایي تر دې چې د سورة القصص د ایتونه نازل شوي انک لا تهدي من احببت، هغه چاته ته هدایت ښودنه نشي کولی ته ورسره مینه کوې، ولکن الله یهدي من یشاء، لیکن الله هدایت کوي چا ته چې وغواړي، وهو اعلم بالمهتدین، الله هدایت والا باندې پوه ذات دی. دارنګه نبی صلی الله علیه وسلم به د ابو طالب دپاره بخښنه غوښتله تر دې چې د ایتونه نازل شوي دي. ما کان للنبي والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، نه دی جایز نبی ته او ایمان والا ولره چې څه شی وکړي چې بخښنه غواړي مشرکانو ته، ولو کانوا اولی قربه، اگر که د خپلواني. دا د کله نه من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، وروسته د دوی نه چې دوی راښه واضحه شو دا د جهنم والا دي. نو هدایت د الله په لاس کې دی. تاسې ګورئ سلمان فارسي رضی الله عنه د ایران د فارس د اصفهان د علاقې نه ځي په اسلام کې داخلېږي. صهیب رومي رضی الله عنه د کوم ځای نه په اسلام کې داخلېږي. بلال بن رباح الحبشي رضی الله عنه چې په تاریخ کې د نیکه نوم ذکر نه دی، څوک د نیکه په نوم دا نه پېژني، نه چاته په کوم کتاب کې یا واعظ کې د بلال صحابي د نیکه نوم چې اخیستی نه چاله یاد دی، لیکن راځي په اسلام کې داخلېږي. د لرې لرې علاقو نه خلک راځي په اسلام کې داخلېږي، لیکن کور کې خلک مخالف پاتې کېږي او داسې مخالفت خلک کوي چې تر اخیره پورې کلک مخالفت د خلکو د خولو نه معلومیږي چې ډېر شدت سره خلک دې مخالفت کوي. ابو طالب ته الله تعالی ولې هدایت نصیب نه کړ؟ د دې یو وجه دا ده چې ابو طالب د نبی علیه السلام دفاع کوله، خو په دې خاطر یې کوله چې دا زما تره دی، په دې عقیده نه کوله چې دا زما وراره دی او نبی دی او د ده دفاع چې ده دا موږ باندې فرض ده او دا موږ باندې لازم ده. دې کې د الله حکمت او راز موجود وي چې کله کله الله تعالی په لږ همکارۍ په لږ د زړه په صفاوالي هدایت کوي او چاته او کله کله بل چاته نه کوي. الله هدي دی، الله هدایت کوونکی دی، د الله په لاس کې جنتونه وغیره وغیره ټول دي. نبی صلی الله علیه وسلم باندې خفګانونه راغله ځکه چې د ابو طالب په ژوند باندې مشرکانو نبی صلی الله علیه وسلم تکلیف رسو، خو کله چې ابو طالب وفات شو تکلیفونه ډیر شو، امتحانونه ډیر شو. د دې وجه نه د ابو طالب د مرګ نه وروسته نبی علیه السلام مکه کې ژوند تریخ شو، تکلیفونه ډیر شو، تر دې چې نبی علیه السلام د ډیرو تکلیفونو وروسته مکه کې طائف ته سفر کړی، دعوتي سفر یې کړی دی چې په طائف کې هم په نبی علیه السلام باندې امتحان راغی، د ډېرو تکالیفو سره مخ شو. دویم خفګان چې په نبی علیه السلام باندې په 10 کال د نبوت کې راغی د خدیجة الکبرا رضی الله عنها وفات دی. دا وفات شو د هغه زنانه وه چې نبی صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی ټول اولاد د دینه ورکړي دي او نبی علیه السلام د خدیجې باره کې څه ویل؟ آمن بی حین کفر الناس، کله چې خلکو په ما ایمان راوړه، خلکو کفر کوه، دی په هغه وخت ایمان راوړه. وصدقتنی حین کذبنی الناس، د زما تصدیق کړی په هغه وخت چې خلکو تصدیق زما نه دی کړی، خلکو به دروغجن ګڼمه. واشرکتنی فی مالها حین حرمنی الناس، د زه په خپل مال کې شریک کړی کله چې زه خلکو محروم کړی ما. در دې مرتبه نبی علیه السلام ذکر کوي. ورزقنی الله ولدها، الله د ده نه ماته اولاد را نصیب کړي دي. کله کله به نبی علیه السلام د نورو بیبیانو په مخامخ به دا یادوله او دا به ویل چې الا انها کانت وکانت، وایي اخو بیله ښځه وه، اخو داسې داسې ښځه وه. یادونه به نبی علیه السلام د خدیجة الکبرا رضی الله عنها دا ډېره زیاته کوله. د دې وجه نه یو اثر کې راځي چې عایشه صدیقه نبی علیه السلام ته وایي چې اخو بوډۍ ښځه وه، اخو زړه ښځه وه. نبی علیه السلام له وایي چې نه، عایشه خو بیله ښځه وه. بل یو اثر کې راځي چې نبی علیه السلام چې وخت په غار حرا کې و، کله کله به د خوراک دپاره شي نه اوبه یا نور خوراکي شي نه، نبی علیه السلام ته غار حرا ته خدیجة الکبرا وروړل او غار حرا ډېر وړاندې د مسجد حرام نه، ځکه د نبی علیه السلام کور حرم سره نږدې دی.
کله چې څوک لاړ شي ولته غار حرا وګوري او بیا د دې حرم سره منځ کې مسافه وګوري 2 کیلومتره لار ده او دې خلکو دا مسافه دا واري ده. جبرئیل السلام یو ځل نبی علیہ السلام ته راغی، نبی علیہ السلام په غار حرا کې دی او ورته وایي چې هذه خدیجة قد اتتك بطعام وشراب فقرأها من ربها السلام. و دا خدیجه روانه ده تعالی طعام او خوراک او د اسقاق شي نه راوړي، د الله له طرفه په خدیجه الکبرا باندې سلام وایا. د دینه بل اوچته مرتبه نشته چې د الله له طرفه په انسان باندې سلام راځي. دارنګ حدیث کې دا امر چې وبشرها ببیت فی الجنه من قصب لا صخب فيها ولا نصب، او دې ته زیر ورکړه په یو کور باندې په جنت کې د ملغلرو نه به جوړ وي، ای کې به نه شور وي او نه په هغې کې ستړیا واري. داسې یو کور به الله تعالی ته ورکوي. اوچت نعمتونه به الله خدیجه کبرا رضی الله عنها ته ورکوي. د نبی علیہ السلام ټول نارینه او ښځینه اولاد د خدیجې نه پیدا شوي، غیر د یو زوی نه چې د ابراهیم په نوم هغه د ماریا القبطیه رضی الله عنها نه پیدا دی. نور ټول اولاد د نبی علیہ السلام د خدیجه کبرا رضی الله عنها نه دا پیدا شوي. نبی علیہ السلام د دې په ژوند باندې بله زنانه سره نکاح نه ده کړې. کله چې خدیجه ژوندۍ وه د نبی علیہ السلام همدا یوه بیبي وه. کله چې دا وفات شوي بیا نبی علیہ السلام په یوې بیبي اکتفا نه ده کړې. د دعوت په خاطر به نبی علیہ السلام په مختلفو کورنیو او مختلفو قبیلو کې به نکاحونه کول، او دا د نبی علیہ السلام خصوصیت دی چې نبی علیہ السلام د 4 زنانو نه د زیاتو زنانو سره ودونه کړي چې اوله بیبي هم د نبی علیہ السلام خدیجه کبرا رضی الله عنها ده چې هغه وخت کې د نبی علیہ السلام عمر 15 کاله، د خدیجه کبرا رضی الله عنها عمر 40 کاله. بیا هم الله تعالی ټول اولاد د امدیر نه ور نصیب کړي دي. د نبی علیہ السلام بیبي نه ډېرې کړي دي خو وروسته اوقاتو کې، اول کې ډېرې کړي دا نه دي. نبی صلی الله علیه وسلم ته په دعوتي کارونو کې د ډېره تسلي ورکوله، خپل مال به هم ور باندې لګاو. ځکه کله چې د زنانه د چا سره په دعوتي کارونو کې شریک وي په دې کار کې انسان په مزاج کې لږه تسلي موجود وي. ځکه کله کله سړی د باندې په دعوت کې د چا ډېر نا امیده شي. ځکه داعي چې کله دعوت کې او څوک خبره نه مني نو د هغې باندې ډېر ناشنا حالت پرې راځي، ډېر نا امیده شي، مایوسه شي. کور ته راشي او زوجه موجوده صالحه د ښه فکر خاوند دی، ښه اخلاق ښه عقاید لري، اوله دعوت ورکړي، د هغې مزاج کې طبیعت کې بدلون تحول پکې راوړي ښه شي. خو چې کله یو څوک کور کې هم داسې ښځه چې څنګه کور ته رانوځي او بیرته سړی وځي کور نه غوړ څه د پونه شکېدلي او د باندې هم شور او غوغای او کور کې هم داسې حالت وي. داسې انسان که چیرې داعي دی د به ژوند دنیا کې ډېر تنګ شي، او که عادي انسان یم داسې انسان هم د تکلیف سره بیا هم دا مخ کېدلی شي. نبی علیہ السلام ته تکلیفونه هم ډېر رسېدلی دي. ځکه اثر کې راځي چې نبی علیہ السلام وایي چې ما نلتو من قریش شیئا اکروه حتی مات ابو طالب. نبی علیہ السلام وایي چې ما ته د قریشو نه څه نه دي رسېدلي مګر هغه چې سختې راته ورسېدل کله ابو طالب مرګ نه وروسته. کم تکلیفونه چې ما ته د ابو طالب په مرګ او ابو طالب د مرګ نه وروسته او د ابو طالب د مرګ نه وروسته تکلیفونه وی ډېرو. د مکې حالت هم داسې دی چې ابو طالب هم وفات شو، خدیجه کبرا هم وفات شوله. نبی علیہ السلام په دغه کې بله بیبي هم نه لري او دعوتي مراحل هم داسې تیزۍ کې روان دي، مشکلات هم تیز دي، مقابل هم ډېر شدید خلق دي. ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا د هجرت تکل کوي، هجرت کوي او بیا پاتې کیږي. په دې به انشاءالله راتلونکي درس کې خبرو وکړو. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله وصحبه اجمعین. زړګي سترګې لګوا د قدم لار نه دا حضرت په اخی قدمونه دومره خوار نه دا چې د حرم کوڅو کې ږدي قدم او سترګې نږدې چې د حرم کوڅو کې ږدي قدم او